رفعت خټک د نوخار ضلع د شیدو کلي اوسیدونکی دی او یو داسې انځورګر دی چې د رنګ او برش په وسیله د فطرت پټ رنګونه را برسېره کوي. د خطاطۍ په وسیله د پیړیو یو زوړ هنر ژوندی ساتي او د مجسمه سازۍ د لارې د خپلو ورکو خوبونو تصویرونه جوړوي. محمد رفعت الله خان چې ملګري او مینوال د رفعت خټک په نوم پیژني، له وړوکوالي د خپل کلي د لنډي سیند ښایستونو له ځانه سره وړی و. د غیر چاپیره غرونو او ورشوګانو نه خپل فن او فکر له رنګونه اخیسته او بیا چې به ورله کله د کور په انغري کې سکاره په لاس ورغلل نو دغه احساسونه به انځورول. نوموړی وایي فطرت د هغه د هنر بنیادی موضوع ده. روایتي خبره ده چې د ماشوموالي نه زما د آرټ سره، تصویرونو سره او خطاطۍ سره مینه وه. نو زه به دا ووایم چې د سکور د زمانې نه چې کله په تنور کې او په نغري کې سکور بو او ما به راواخیست او په دیوالونو به ما لیکل کول، ما به تصویران جوړول او د سیند شګلمان نه به ما سکلپچر هغه به مې جوړول. نو د هغه وخت نه زما دې سره مینه ده او شوق لرم. بیا ورسره چې کوم دی نو په سکول کې زمونږ یو استاد ډېر محترم، ډېر لوی خطاط و، سراج الاسلام سراج، چې ډېر لوی ادیب او شاعر او محقق سړی و. هغه ماته د قلم چلو خولو، قلم د نیولو دوات او د سیي او په هغې به ما لیکل کول. د هغه هم پکې ډېر لاس دی. زما تصویرونه او پینټینګز زما فطري، زه یو کلیوال یم او کلی کې چې یو خوا زموږ سره زموږ کلی داسې دی چې یو خوا دریای کابل چې موږ ورته لنډۍ وایو هغه بهیږي، بل خوا غرونه دي د خټکو سیمې، د چراټ د سیمې دا کوم غرونه دي. نو خدای پاک موږ ته ډېره ښه سیمه راکړې. نو فطرت سره زما ډېره مینه ده او زما د پینټینګ سبجیکټ چې کوم دی نو هغه هم فطرت دی. زمونږ سیندونه، غرونه، کاڼي، بوټي، ونې، زمونږ ورشګانې، زمونږ سپرلي، زمونږ هړ بشکال، دا ټول چې کوم دی نو زما وخت په وخت چې کوم دی نو دا راکړي دي. د نړۍ د نورو قامونو په شان پښتانه هم د نوي دور د چیلنجونو سره مخ دي او په کلتوري او ټولنیز ژوند کې بدلونونه را روان دي. نو په دې مزل کې ډېر زاړه دودونه او علامتونه هم په ورکېدو دي. د رفعت خټک د فن یو بل موضوع د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند دی. نوموړی وایي د رباب موسیقي ډېره خوښه ده ځکه چې د دغه ساز سره د پښتنو د روایتي ژوند ډېر خواږه یادونه تړلي دي. لکه څنګه چې معلومه ده چې د ښه فن تخلیق د یو حساس او نرم زړه نه بغیر نشي کېدی، دغه شان د رفعت خټک زړه هم د هغه بېقرارۍ نه نشي خلاصېدی چې په دې خاوره د جنگ، بربادۍ او فساد په نتیجه کې د هر باشعوره پښتون په برخه ده. په دې تیرو 2 لسیزو کې چې له وزیرستانه تر سواته په دې خاوره د کم وحشت بازار ګرم و، هغه لمبې او ورپکې سوځېدلي ارمانونه هم خټک انځور کړي دي او د راروانو نسلونو لپاره خوندي کړي دي. نوموړی وایي د مرغۍ الوت په نوم باندې د بېکوره شوو خلکو په اړه په اسلام آباد کې په 2018 کال کې یو نندارتون هم را جوړ کړی و. د ډېر نږدو نه ما کلچر ډېر زیات پینټ کړی دی، ما مجلسونه پینټ کړي، ما رباب پینټ کړی دی او رباب دا نه دی پینټ کړی چې زه هغې تصویر زه آن سپاټ لکه رباب غږیږي او ته پینټ کوي، هغه فیلینګ چې کوم دی نو هغه ما پکې خپل دغه کړي دي، راوستي دي په رنګونو په ذریعه باندې، د لکیلو په ذریعه باندې. دې سره چې کوم دی نو زمونږ د پښتونخوا خاص کر زمونږ سیمه چې کومه ده د تیرو
پته نشو کلونو راځي چې کوم دی نو د دهشتګردۍ ترهګرۍ او داسې نور چې کوم ستونزې وي لکه آی ډي پیز سوات کې او په باجوړ کې یا د نور څه په هغې باندې ما کار کړی او ما په هغه وخت کې یو نمایش کړی په اسلام آباد کې د آی ډي پیز چې د مرغۍ الوت چې مرغۍ څنګه به د مرغۍ چې کوم ځای کې ډزو شي کوم ځای پټاخه خلاصه کړي نو هغه د مرغان الوتو کې نو په هغې باندې ما یو ایگزیبیشن په دلته اسلام آباد کې کړی و چې هغه ډېر ستایل شوی و چې کوم وخت په وخت زموږ په سیمو کې د ترهګرۍ بمونه بارود نو وخت په وخت هغه ما پینټ کړي دي خپل رنګونو په ذریعه باندې دنیا ته مې ښودلي دي. دا اوس چې د کورونا وبا ټوله نړۍ نیولې ده او انسانان له یو بل لرې کړي دي نو د فن او هنر خاوندانو لپاره هم نوې پوښتنې راولاړې کړي دي. رفعت خټک وایي د یو تخلیقکار په حیث هغه د خپل تخلیق لپاره ازادي غواړي خو د وبا له کبله تر کوره تړلې پاتې دی چې د ژوند یوه عجیبه شیبه ده. نوموړي د کورونا په نتیجه کې د روانو بدلونونو او پیښو ستونزو په اړه د فنپارو یو پوره لړۍ یا سیریز هم تیار کړی دی چې د وبا په ورځو کې د غیر چاپیره ژوند او خورو ورو هیلو او بدګمانیو انځورګري پکې کړې ده. د وبا چې د چین خورش او بیا په ټوله نړۍ کې او بیا زموږ پاکستان ته زموږ وطن ته پکې رااله نو دې سره سجیبه غونته بیماری پکې رااله چې چا سره به ملاويږي نه چا سره به ګډه بډه نه کې لاس په نه ملاوي غاړه غټۍ به چاته نه ورځي او سوشل ډیسټنس په ساتي غړې ته بلدي مشاعرو ته بلدي ایگزیبیشن ته بلدي نمایشونو ته بلدي په کور کې بناستي دفترونو ته بلدي نو دا زموږ لپاره زموږ د خلکو لپاره او خاص کر موږ لپاره چې کوم څه نیمه غونته دا نو خیر پرهیز او احتیاط خو لازمي دی ځکه چې د یو بل دلګي او ک ځان ساتي نو بل بوم ساتي په کور کې نهسته عجیب غونته او ډیره ګران غونته کار پیښ شو خیر اوسې دا څنګه چې بابا شروع شو لاک ډاون ولګېدو نور بازارونه بند شول نو داخله چې ما سره مټیریل برابر نو ما خپل مصرفیات همدغه مټیریل په ذریعه باندې د آرټ مټیریل په ذریعه باندې جاری وساتل او کوم فیلینګ چې زما د وبا په دغه کې دی او دی هغه ما کوشش کړې ده چې هغه ما کاغذ ته یا کیلوس ته کوم څه سپارلي دي. رفعت خټک د خطاطۍ په شکل کې د تیرو وختونو یو ښایسته هنر هم ژوندی ساتلی دی او کله چې وس برابر شي نو د پښتونخوا په بیلابیلو سکولونو کې ماشومانو ته هم ورزده کوي. نوموړي وایي په پښتونخوا کې داسې ادارې یا آرټ سکولونه نشته چې د دې وطن سره تړلي هنرونه خوندي وساتي. د رفعت خټک هنري مزل دوام لري او په دغه مزل کې هغه د خپل کلی کوره لري ژوند تیرولو ته اړ شوی دی خو وایي